بې عقل انسان به څنګه پیژني؟ دلته زه تاسو سره یو څو نښې شریکوم چې هغه مو تاسو ته پته ولګي چې دا انسان بې عقل دی، کم عقل دی. د ستونزو په وخت ځان شاته کوي. کله چې ستونزه پیدا شي، ځای د دې چې څه حل ولټوي، څه حل پیدا کړي، ځان تې پټوي یا تېښته کوي. نو هغې سره مشکل نور هم سیوا شي. ټول ناول د کم عقل انسان دا نښه ده، یعنی مشکل نه بل ځان د مشکل پیدا کول او بیا د هغه مشکل نه تېښته کول. د بدو خلکو سره ملګرتیا کوي، د خرابو خلکو خبرې اوري او کم خراب عادتونه چې نور خلکو کې وي، نو هغه عادتونه زر په ځان باندې مني او ورسره بد عادتونه پیدا کوي. یعنی څنګه چې یو بد ملګری وي، د هغه کې چې څه خراب عادتونه وي، هغه ټول عادتونه ډیر زر ورته دی اټری کیږي او هغه عادتونه بیا په خپله شروع کوي. ډیر زر په خلکو باندې باور کوي، ډیر زر په خلکو باندې یقین کوي، په ځای د دې چې څوک ښه وپېژني څنګه انسان دی، ښه دی که بد دی، بس په هغوی باندې باور وکړي او وروسته بیا زیان په خپله ویني. تر مایوسه کېږي، د وړې ناکامۍ سره سمدستي حوصله د لاسه ورکوي او حوصله پرېږدي. د خلکو سره وعدې کوي، خو واده هیڅ کله نه پوره کوي. هیڅ کله یو واده چې وي په عمل کې نه راولي. چې واده وکړي دې ځای کې لکه خو لاړ شي، نو خپل هغه واده چې ده هغه ماته کړي. دروغ وایي، د رښتیاو په ځای باندې دروغو نه کار اخلي. که څه اړتیا ورته هم نه وي، خو بیا به هم همیشه دروغ وایي. چېرته رښتیا خبره چې ده هغه نه کوي. د کورنۍ مشورې نه مني. د کورنۍ د مشورو یا لارښوونې ارزښت نه پیژني. یعنی کور کې چې ورته څوک څه مشوره ورکړي، نو هغې باندې بالکل عمل نه کوي. خپله پړه په نورو اچوي، په ځای د دې چې خپله تیرتونه ومني. یعنی څه خطا دې وشي، په ځای د دې چې هغه ومني چې دا خطا زمانه شوې ده، خو نه، هغه دا نه مني. هغه وایي چې نه، د خطا زمانه نه ده شي، دا خو د دې بل انسان قصور. د خلکو سره بې انصافه چلن کوي. د نورو سره د انصاف او عدالت په ځای خپل ځان ته ګټه رسوي. هیڅ کله در سره انصاف نه کوي. بس داسې کوشش به کوي چې یعنی دې کم یو شي کې زما فایده ده او ما ته پکې زیاته ګټه ده، نو هغه کار به کوي. که بل انسان ته زیان هم ولې نه رسي، خو د هغه په هیڅ پروا نه وي. د نورو رازونه خلکو ته وایي. د اعتماد خبرې او رازونه چې دي هغه افشا کوي. په بحث کې د دلیل په ځای چغې وهي، د منطق په ځای لوړ غږ او قهر نه کار اخلي. یو چا سره اختلاف راغی، نو د اختلاف په وخت باندې د حل لاره نه ګوري. د شخړې د جنگ په وخت باندې د هوارۍ څخه نه کوي او ستونزه اوږدوي. یعنی څه مسله شي هغه نور هم اوږدوي او چې جنگ چا سره وي، نو هغه جنگ دومره اوږد کړي چې هغې هیڅ حل نه راوباسي، بس چغې وباسي، خپله خبره کوي. دا یو څو عادتونه دي دا چې کم یو انسان کې، نو پوهه شه چې هغه کم عقل انسان دی. 2 قدمه تې شاته شه، بحث ورسره مه کوه. ځکه کم عقل انسان چې وي هغه هیڅ کله بل نه مني او خپله کوي. هغه څنګه هغه وایي چې زه صحیح یم، بل انسان چې دا غلط دی. خو داسې هر کله نه وي. تاسو به اورېدلي که نه، وایي چې کم عقل انسان چې هغه ته ځان ډېر عقل والا ښکاري، خو داسې په حقیقت کې نه وي. امید لرم چې ویډیو به ستاسو خوښ وي. الله په امان.